کای ګرانی دا کا ارزانی دا پمینا پای دنیا فانی دا پمینا پای دنیا فانی دا کای ګرانی دا کا ارزانی دا پمینا پای انګور دي دغه نن تر کنه ریډ کرا سره جوړ شه دغه انګور نه انګور مونږ تر تو ګره دغه خخ انګور هغه نه راکا تازه و سړی خو د کور راویسته خرچې پرې روانې دي کوي پرې هغه کوزیان خو پرې واغسته انګور هم پرې واغسته انګور هم ته ورېږه چې وروسته بنګي پورې نور یې چاره کوو مخکې سیټ کې چې کیني که نه دا مزې خو دغه مزې پکې شته نو چې کینې خرچې به کوې څنګه او دا څه کې مخکې سیټ کې ناست دی اوس نور یې ګوره او اوس به استاذ هم یو غږ کوي غم مه کوه مخکې سړک کې خو ریسان کیني چې ریاست کوي داسې به خرچې هم کوي څنګه هم یې وروره دغه ریاست او دا شیان نه زه تېر یم ما تاسو ته ویلي چې ما ته مخکې سیټ پرېږدئ چې زه رئیس یم ګوره یوه خبره درته وکړم زمونږ او ستاسو ملګرتیا ده او دایمي ده کله چې کوم سفر کوئ چېرته په پلان ځئ کم از کم دومره خو ووایي یو ورځ مخکې د شپې له خوا نه چې سبا وروره پلانکي ځای ته ځو حاجي صاحب همداسې نه ده زه ګوره په زنګ باندې م راویستم زنګ م وویل چې الحاجل راوځه در سره کار هم دی چې دا راووتلم بس یو ناڅاپه پلان هم راته جوړ کړی و مخکې سیټ کې م ورویشتم دې ته م پرې نه غوڅم چې کم از کم سر مې اینځلی وی کم از کم جامې مې بدلې کړی وی یو چی مې راغستی وی او بس هله رئیس صاحب خرچه ده هله رئیس صاحب خرچه ده هله کوزیان راواخلې انګور راواخلې وروره خلک خو ګوره صحیح دی ملګرتیا هم د خلکو یو پرې دغه کوي که نه ګوري چې دې سړي سره شی شته او که نه شته دی دا شکر دی چې په جیب کې هر وخت یو شی پروت وي ورخطا کېږم رئیس جانه اوس خو ټانګې تېل خو لا پاتې دی چې دا د موټر خرچې مرچې خو لا پاتې دا خو صرف د انرجانو خرچې وي مخکې مصرف چې دی هغه به انشاءالله کوي ګوره استاذه که د تیلو ټانک کاري که د موټر ټینکۍ ډکولي که ډوډۍ خوراکي که ستاسو ټینکۍ ډکولي دغه ټول په یو مشوره باندې کېږي دا خو داسې نه ده که نه چې تاسو بس زه د کور نه په دې موټر کې م ورویشتم ما سره نورې پیسې نشته دی ګوره ډېره خبرې مه کوه وروره که چېرته د ټانکۍ ډکه نه کړله بیا د وروره د شیشې نه اخوا د غورځوم وروره دا د ځان سره سوچ وکړه استاد رښتیا وایي چې مخکې سیټ کې کینې خرچې به کوې که نه د کړکۍ نه په شریکه کتار ته ګوره زه خو څه د پیپسي بوتل نه یم چې د کړکۍ نه به مې کته خطا کوي خبره دا ده چې مخکې سیټ کې کېناستل د ریاست دي خو دلته یو اصول دی زه خو تاسو په زوره کېنولی یم په خپله خوښه خو نه تاسو په ما کم پلان جوړوئ اوس استاذو همدغلته ودروه زه به د دې موټر نه کته شم په خپو باندې زم څپلۍ مې کېدلي خو نور دا ټینکۍ مینکۍ قیسونه تېر شي بس دی بړه بیا ناجایزه بله دا ده ډینګ ډینګ خپله خصوصي خرچې کوي زوی یې ځان سره مخکې کړی هلکه نو په ماشومانو باندې څه کوي په سفر کې دا خو د حساب دی چې وایي دا پردی شوروا ته خلک ډوډۍ ډېره ماتوي که نه مصرف پاسې وایي په بل چا راځي په بل چا راځي هو دا زوی مې پکې وچالېږي دا غرمې ډوډۍ به بچه چې زوی دغه شی دی دغه خبره حاجي بیا بله خبره کوي حاجي بیا وایي چې زه دا موټر مې نوی اخیستی و او دې ته مې شیرني نه ورکړې نن به دا کار څه په ما شي نو خو کار څه باجي کېږي زما چې دا تر اوسه پورې دا 1000 روپۍ خرچه هغه هم درکړي هلکه زه هم ځورولم چې دا لږ وزن مې کم شي او بل ته پټې سترګې د کور نه راوتې نو هغلته د سترګو هم کار نه کوم صحیح اوس د سترګې دا خرچې خو هغه سړی کوي چې مشر وي که نه اوس من کې مجاهد لالا مشر دی دا په کار دی دا پلان ده جوړ کړی دی دا ډیوالان ټول ده راټول کړي دي صحیح دی خیر ده یو ورځ د خرچې دا وکړي بله ورځ به موږ تیار 6000 روپۍ م راوړي کابل نه 6000 روپۍ راوړي هغه دې په موږ مصرف او که نه
پوه شوې خلک یې شي ته ګټي او انډیوالانو باندې دا جمعه ته نوره مصرف وکړه دې نه پات هغه بله جمعه به انشاءالله بیا به بیا به درته بیا که ژوندي وو د خیره بې واقع الهي انشاءالله بیا به حاجي صاحب خرچوي بالکل بالکل مامه شمېرې درګډې واره که دا رنګ د صحیح کار نه کوي